بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو زده کوونکو ته او لیدونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. ګران زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې 28م لوست او وروستي لوست دی چې انشاءالله د خیر سره نن تاسو ته لکچر یې کومه. دانش آموزای عزیز، امروز درس آخر هستیم انشاءالله، یعنی درس 28م یا درس 28م که خود درس هم در مورد ورستی لوست به معنای درس پایانی ویل کیږي. لاړ څه مخکې دغه لوست مو بیا څلور برخې لري چې لومړۍ برخه مقدمه دي او د متن لوستل او نوي لغاتونه او د کانکور پوښتنې چې موږ ستا لپاره ته چمتو کړې. میم سراغ بخش اول یا لومړۍ برخه راز مقدمه ته. تاسو د دې کال په بهیر کې څو لوستونه ولوستله؟ میگه شما در جریان این سال چند تا از درس‌ها را خواندید؟ نن ورستی لوستی و امروز درس پایانی یا درس آخری ما هست. څو ورځې وروسته به متعلمی کال پای ته ورسیږي و میگه چند روز بعد این صنف ما یا سال تعلیمی ما خلاص میشه. د تعلیمی کال په بهیر کې مو ډیره نوې څه زده کړله و میگه در جریان این سال تحصیلی ما چیزهای بسیار زیادی رو یاد گرفتیم یا آموزش دیدیم. اوس کولای سي په پښتو ژبه خبرې وکړئ. میگه حالی شما میتوانید بالای زبان پشتو صحبت کنید، کتابونه ولولید، کتابها را بخوانید، لیکل پری وکړئ و بالایش بنویسید که همداسې دوام ورکړئ. و میگه اگر شما به همین صورت یا به همین قصد ادامه بدهید، په پای کې به د خپل مورنۍ ژبه ترڅنګ د یوه بلې ژبه پښتو ښه ویونکي او لوستونکي هم اوسي. و میگه اگه شما به همین قصد ادامه بدید، در پایان میتوانید در کنار زبان مادری خود یک زبان دیگه یعنی زبان پشتو را به صورت خوب هم بنویسید و هم بخوانید و هم او را تلفظ کنید. اینجا کلمه ویونکي به معنای گوینده و کلمه لوستونکي به معنای خواننده ویل کیږي و کلمه ترڅنګ به معنای در کنار و همچنین کلمه مورنۍ ژبه به معنای زبان مادری ژبارل کیږي. ګرانو زده کوونکو، خو دلته هم یوه پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو باید ځواب ورکړو. پوښتنه څه دی ویلي؟ له مورنۍ ژبه پرته د بلې ژبې زده کړه څه ګټه لري؟ میگه بجز از زبان مادری یاد گرفتن زبانهای دیگر چه فوایدی برای ما دارد؟ که انشالله جواب سم و صحیحش را در متن لوستل با هم میخوانیم و پی میبریم. خب حالا میم سراغ د متن لوستل، خواندن متن. نن تاسو د 11م ټولګي د پښتو ژبې وروستي لوست لولئ. میگه شما امروز از صنف 12 از مضمون پښتو درس آخر را میخوانید. فکر وکړئ کله چې تاسو دا ټولګي نوې پیل کړله په پښتو ژبې مو ماته گود خبرې کولې. میگه شما تصور کنید یا فکر کنید روز اولی که صنف یعنی صنف 11 را شروع کردید، به زبان پشتو به صورت دست و پا شکسته میتوانید صحبت کنید. اوس وګورئ په پښتو ژبې شي رواني او سمې خبرې کولای سي و میگه حالی ببینید که میتوانید به صورت سم و صحیح و روان به زبان پشتو صحبت کنید. د نورو په خبرو پوهیږي. اینجا د نورو په خبرو پوهیږي یعنی میگه بالای حرفهای دیگران متوجه میشین یا میفهمید، نورو ته خپل ځان په سمه توګه ورپېژندلی سي و میگه شما میتوانید به صورت سم و صحیح خودتان را برای دیگران به زبان پشتو معرفی کنید یا بشناسید. د یو شمیر تاکل و موضوعات په اړه خبرې کولای سي و میگه بالا یک تعداد موضوعات انتخاب شده میتوانید صحبت کنید. آن کولای سي چې په یوه غونډه کې په پښتو ژبه خپل بیانیه او وینا ورنده کړئ و میگه آن وقت شما میتوانید در یک محفل یا مجلسی به زبان پشتو در مورد گفتار و بیانیه خود برای دیگران آن را تقدیم کنید. اینجا کلمه ورنده کړئ به معنای تقدیم کردن است و کلمه غونډه به معنای محفل یا مجلس هم ځینې وختونه ژبارل کیږي. ګران زده کوونکو، به معنای دانش آموزان عزیز، تاسو د 11م ټولګي د پښتو ژبې په مضمون کې یوازې په پښتو ژبه ګریدل زده نکړله و میگه شما در صنف 11 در مضمون پشتو فقط بالای پشتو صحبت کردن یاد نگرفتید، بلکه د پښتو ژبې او ادب، پښتو لرغونی ادب، کلاسیک ادب، معاصر ادب، ناز اړوند مو ډېره معلومات ترلاسه کړله. اینجا کلمه ترلاسه کړله معنای به دست آوردید و میگه شما بجز که بالای زبان پشتو صحبت کنید در مورد ادبیات زبان پشتو که یعنی ادبیات باستانی پشتو و ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر که نثر و نظم باشد، میگه شما بسیار معلومات مربوطه را به دست آوردید. دا ټوله ستاسو د یو کال د زیار او زحمت پایله ده و میگه تمامی اینها
نتیجه زیار و زحمت و تلاش شما در یک سال است. اینجا کلمه پایله به معنای نتیجه جبرل کیږي. تاسو په هر مضمون که همداسې نوی شیان زده کړی دی. میگه شما همانند این مضمون در تمامی مضمون هایی که شما درس خوانده اید در طول سال تحصیلی چیزهای جدیدی را یاد گرفته اید. فکر وکړئ که یو کار نور په 12م ټولګي کې و همداسې په پوهنتون کې هر کال نوی شیان او معلومات ترلاسه کړئ. میگه شما با خودتان فکر کنید یا تصور کنید که سال دیگه در صنف 12 یعنی 12م ټولګي یا همچنین در پوهنتون هر سال چیزها و معلومات جدیدی را یاد میگیرید و کسب میکنید. نو په پای کې به مو څومره نوی شیان زده کړی وي و میگه در پایان بسیار چیزها و معلومات زیادی را یاد یا آموزش دیده ایم. څومره به ښه وي چې له خپلو زده کړو څخه د خپل اسلامي ټولنه پر رغنده جوړ سوکال آرام و نیکمرغی کار واخلی. و در باب ترجمهش میگه چقدر خوب است که شما از این تحصیلاتی که آموختید یا به دست آوردید بالای وطن اسلامی خود بیایم در بحث آرامش و ساختار و درست کردن آن آرامی و خوشبختی آن کار بگیرید. ورستی لوست سره یو ځای د استاد ګلپاچا الفت د دعا تر سرلیک لاندې نص هم ولولي و میگه شما درس پایانی را با یک نثری به نام یا به عنوان دعا از آقای استاد گلپاچا الفت را با هم بخوانیم. خب حالا میم سراغ نص که اسم نصر ما هم دعاست از آقای گلپاچا الفت. د ټول جهان واکداره. واکدار به معنای اختیار دارنده یا حاکم هم ویل کیږي. میگه ای کسی که تمام جهان از آن توست. اینجا منظورش ذات الله جل جلاله است. ته هر څه لري او هر څه کولای سي چې د هر چا امید تاته کیږي او هر څوک هر څه له تا غواړي. میگه تو هر چیزی را داری و هر کاری کرده میتوانی. تمامی امیدها از تو می شود و هر کسی هر چیزی را که می خواهد فقط از تو می خواهد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. استا خزانه و کارخانه دک دی. اینجا کلمه دک به معنای پر است. میگه تمامی فابریکا و کارخانه ها و خزاین تو همیشه پر است. استا په باغونه که د شود و شراب و وصل و یال بهیجی. اینجا کلمه بهیجی به معنای جریان دارد یا جریان می یابد. میگه در تمامی باغهای تو شیرها، شرابها و عسلها و جویهای آن همیشه جریان دارد. استا بخششون او انعامون بی پایان دی. میگه بخششها و انعامهای تو بی پایان و بی نهایت است. استا در رحمت نور و پزمک و آسمون که نزایجی و میگه رحمت تو در زمین و در آسمانها جای نمی شود. فقیران او مسکینان در نه اشتها او ده هضم و قوت قواره. میگه فقیران و مسکینان از تو قدرت اشتها و هضم کردن را میخواهند. څوک در نه په زاری او دعاګانو اولادونه غواړي. و باز میگه بعضی به زاری کردن و تمنا کردن از تو اولاد میخوان. زینی وایي چې مال او دولت را کرا. بعضی میگن برای ما مال و دولت بده. یو وایي جنت می پکار دی. بل وایي له دوزخ امان او پناه غواړم. و باز میگه بعضی جنت یا بهشت میخوان و بعضی هم پناه یافتن و امان خواستن از دوزخ را خواستار هستند. څوک د هورو شوقمندی او د چا غلمانو ته نیمزرا نشته. میگه بعضی دلشان بالای هور کش میکنه یا تمایل دارن به دیدن هور و بعضی هم به غلامان دل باختن یا به برده ها دل باختن. مرتبه او لور درجه لتا سره دی. تمامی مرتبه و درجه از آن توست. کامیابی او موفقیت استا په توفیق حاصلیږي و کامیابی و موفقیت از توفیق تو حاصل یا به دست آورده میشود. دین او دنیا استا په لاس کې دي. میگه دین و دنیا همگیشان در دست توست. راحت او زحمت، عزت او ذلت استا له خوا انسان ته رسی. و میگه تمامی راحتی ها و زحمت ها و عزت و ذلت از سمت تو به انسان میرسد. بهار او خزان تراولی. مرگ و جوان استا په اختیار کې دي. میگه مرگ و زندگی در اختیار تو هست و بهار و خزان رو هم تو میآوری. هر څه تکی او هر څه لتا غوښتل کیږي. میگه همه چیز از تو میشود و هر کاری را تو میکنی و تمامی درخواستها از تو میشود. د دې جهان او د هغه جهان اجرونه، خیرونه، خوندونه او د خوشحالی خلقو ته ورکوی. و میگه تمامی خیرها و اجرهای این جهان و جهان دیگر که منظور جهان آخرت باشه خوشحالی و تمامی اجرها و پاداشهای را به مردم یا ولس تو میدهی. زه پوهیږم چې تا سره هر څه استه. میگه من میدانم که پیش تو همه چی وجود دارد. از ما دعا او د زاهدان دعا. میگه دعای من و دعای زاهدان از ما عرض او د پادشاهان عرض یو راز نده. و میگه عرض من و عرض پادشاهان برای تو یک قسم نیست.
زما د سوال د بدایانو و مسکینانو له سوال ډیره فرق لري و میگه سوال ما با سوال مسکینان و مردم پیسه‌دار یا به اصطلاح مردمی که بدایان هستن فرق داره. زن نوایم چیز مکه و پیسه را کرم. میگه من نمیگویم که برای من زمین و پیسه بده، نقوارم چی عزت میدیره لور او رتبه می لورشی. میگه من نمیخوام که عزت برای من بدی و مقامم بالا بشود. متران و اسون می ندی پکار. میگه متران و اسبها برای من بکار نیست. اینجا کلمه اس به معنی اس و کلمه اسون که آمده جمع بسته اینجا به معنای اسبها جبرل کیجی. غسرون او امارتون نور تورکه. میگه قصها و امارتها را به بقیه بده. پتی او باغونه هغه چاته وبخه چې په خوره نمریږي. اینجا کلمه نمریږي به معنای سیر نمیشد و میگه باغای خودت را به آن کسی ببخش که از خاکه ها یا از خاک سیر نمیشود. په بانکونه کې د سوداګرو پیسې زیاته کړه و میگه پیسې کسانی که تجار هستن یا به اصطلاح سوداگر هستن پیسې آنها را زیاد کن. د بزرگی اعتبار مرا که و میگه اعتبار و بزرگی برای من نده زکه چی استا په اطاعت او عبادت له خلکو نه اج او عزت غوښتل راته ښه نه ښکاره کیږي و میگه به خاطر ای که اطاعت و عبادت تو و اج خواستن و عزت خواستن از نزد مردم در نزد من بسیار خوب معلوم نمی شود. اینجا کلمه راته ښه نه ښکاره کیږي یعنی برای من خوب معلوم نمی شود. زه د ټولو تیر یم او نور څه غواړم. میگه ما از تمامی اینها تیر هستم و چیز دیگر میخوام. هو زه استا له رضا نه خلاف څه نه غواړم. میگه من بجز از رضایت تو چیز دیگری نمیخواهم. زه وایم په جهان کې د ظلم بیرغ نسکور کړه. اینجا کلمه نسکور به معنای واژگون کردن یا چپه کردن جبرل کیږي. میگه من میگویم که بیرغ ظلم را در این جهان چپه یا واژگون کن. حق او عدالت قوت ورکره و میگه به حق و عدالت قوت بده. پزرونه که رام او د خیر مینه واچوه و میگه در درون قلبها و در درون دلها رام و خیر بیانداز و محبت بیانداز. په دماغونه که د هغه نور او د حقیقت رونه پیدا کړه و میگه در درون ذهنهای ما روشنایی حقیقت و نور حقیقت را پیدا کن. اینجا کلمه رڼا به معنی روشنایی جبرل کیږي. ته کولای سې چې د ظلم قوت په رو رو کانو میده میده او ذره ذره کړی یا دها په ماشومان و ظالمان تباه کړی. میگه تو میتوانی که سنگهای ظلم را با قوت خودت میده میده و به اصطلاح ریز ریز کنی و با پشه هایی که داخل هوا هست ظالمان را تباه کنی. مگر موج د اتم په بمونه هم دا کار نسو کولای. میگه ولی ما با بمهای اتم هم این کارها را نمیتوانیم بکنیم. خب حالا میم سراغ نوی لغاتونه چې موږ ستا لپاره ته چمتو کړی. کلمه ورستی به معنای آخرین یا پایانی جبرل کیږي و کلمه لوست به معنای درس و لوستونه به معنای درس ها. سو ورځې به معنای چند روزی یو شمیر به معنای یک تعداد و کلمه ویالی به معنی کانال ها یا جوی ها هم زین وقتونه ویل کیږي. بهیجی به معنای جریان میابد و کلمه آسونه به معنای اسب ها و فعل واچوه به معنای بیانداز و کلمه نسکور که برای شما گفتیم به معنای واژگون کردن یا چپه کردن جبرل کیږي و کلمه رغنده به معنای درست کننده و کلمه نسو کولای به معنای نمیتوانی. خب حالا میم سراغ د کانکور پوښتنې چې موږ ستا لپاره ته چمتو کړې. لومړی پوښتنه څه دی ویلي؟ نسکوره معنی پناخه کړې. گفتم معنای کلمه نسکوره چیست که جواب سم و صحیح میشه گزینه یو به معنای واژگون ساختن. دوم پوښتنه څه دی ویلي؟ سوال دوم چې مطرح کرده ورستی معنی پناخه کړې. گفتم معنای کلمه ورستی چیست که جواب سم و صحیح میشه گزینه دریوم به معنای آخرین. و کلمه پایله معنی پناخه کړې که سوال سوم مغز دریوم پوښتنه هست که جواب سم و صحیح میشه گزینه دوم به معنای نتیجه. ګران زده کوونکو دغه کتاب مو یعنی 11 ټولګی مو هم خلاص وله. دانش آموزای عزیز صنف 11 از مضمون پشتو ما هم خلاص شد. انشالله که درس‌ها را خوب یاد گرفته باشید و هر وقت که داخل خانه هستید بالای درس‌های خود پام و توجه بکنین که انشالله در نسل‌های دیگه بتوانیم به وطن عزیزمان افغانستان خدمت بکنیم. در راتلون که غوندید الله پامان الله مو مال څخه ښه شپه و ورځ ولري.